یو ځل د یو جهاز انجن خراب شو او کار یې پرېښوستو. د ایرپورټ خپلې عملې او انتظامیه په ډېره خواري وکړه، ډېر کوشش وکړو، خو د جهاز دا انجن یې جوړ نه کړو. په دې وجه باندې هغوی د بهر نه یو ماهر انجینر راوغوښتو. څنګه چې دا انجینر راغی نو د جهاز د انجن نه تاو راتاو شو او لاړو د خپل بیګ نه صرف یو څټک راویستو او د جهاز د انجن ته په یو مخصوص ځای باندې یو معمولي ډب ورکړو او همدې سره انجن کار کول سټارټ کړل. جهاز صحیح شو. کله چې هغوی د انجینر نه د فیس پوښتنه وکړه چې ستا څومره فیس شو، 100 روپۍ شو ستا، نو انجینر ورته ویل چې زما 7 لکه روپۍ شوې. هغوی په دې باندې ډېر زیات حیران شو چې صرف د یو معمولي ډب ته 7 لکه روپۍ اخلي، دا زیاتی نه دی. نو د انجینر ورته ویل چې د معمولي ډب خو درنه زه صرف 200 روپۍ اخلم، دا نورې 6,99,000 او 800 روپۍ دا درنه زه د خپل سکیل د خپل هنر اخلم. په همدې وجه باندې زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته خواري وکړئ، ډېر محنت وکړئ چې ستاسو قیمت هم ډېر زیات شي او یو قیمتي انسان درنه جوړ شي. You must bear this one thing in mind, that hard work pays off sooner or later. You just don't have to give up and just try over and over and over and almost over.